کلړم تاسو چیچی استاسو ماشومان او چیچی نو په دې دوران کې تاسو په کور کې کم قسم داسې علاج په غي دوران کې ورکوي چې په دې دوران کې کم پړسوبي او کم درد وي او کوم زهر وي چې د هغې اثر کم شي او ماشوم یا غټ انسان ته تکلیف ترېنه نور نه جوړیږي. نو کله هم چې تاسو یا ستاسو ماشومان لړم او چیچي نو په هغې دوران کې د ټولو نه اول به تاسو صفا ګرمې اوبه راوالې او که چېرې تاسو ته صفا یشېدلې یخې اوبه میلاویږي نو هغه بهترې دي او په هغې دوران کې هغه ځای به ورته تاسو په اوبو باندې ووینځئ ورسره په صابون باندې کوم ځای چې لړم چیچلی دی او د هغې نه بعد که چېرې تاسو سره په کور کې د واورې کنډک وي یا تاسو سره یخې اوبه وي نو که د واورې کنډک وي د هغه نه به تاسو کپړه تو کړئ او هغه کپړه به تاسو په هغه ځای ورته کېږدي په کوم ځای باندې چې لړم چیچلی دی او بار بار به ورته په هغې ځای باندې کېږدي دپاره د دې چې کم پړسوب او کم درد وي د لړم د چیچلو چې په هغې کې کموالی راشي. او که چېرې تاسو سره په کور کې داسې کریم داسې ملهم وي چې هغه د جراثیمو دپاره هم استعمالیږي د پړسوب دپاره هم استعمالیږي او د دردونو دپاره هم استعمالیږي یعنې هر قسم کریم یا ملهم تاسو سره په کور کې موجوده وي چې دې څیزونو دپاره استعمالیږي نو دا کریم او دا ملهم به تاسو په هغې ځای باندې ورته ولګوئ په کوم ځای باندې چې لړم چیچلی دی چې دې ته په میډیکل کې فرسټ ایډ ویلی شي. نه بعد بیا تاسو خپل ډاکټر ته هم تللی شي او هاسپټل ته هم تللی شي چې خطره به دومره نه وي لکه څومره مخکې وه. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.